د جنابت په حالت کې مه ګرځئ. دغه لنډه قصه در سره واورئ. یوه شپه یو هلک ګناه وکړه او کور ته راغی ویده شو. په همدغې شپه دغه هلک مریض شو او روغتون ته یې وړو. 3 ورځې د ځان کدن په حالت کې پروت و. د هلک به هر څومره کوشش کوه چې کلمه په خوله ووایي، خو مګر کلمه به یې نشه ویلی، ناکامه کېده به. په 4مه ورځ یې پلار ډېرې دعاګانې وکړې. په خوب کې ورته فرښته راغله. فرښتې ورته وفرمیل چې ستا زوی ګناه کړې ده. د دې هلک پلار ورته وویل چې څنګه ګناه یې کړې ده؟ فرښتې ورته وویل په کومه شپه چې ستا زوی مریض کېده په همدغې شپه ستا زوی زنا کړې وه. غسل ورباندې فرض شوی و، خو غسل یې ونه کړه او ویده شو. چې څنګه د دې هلک پلار له خوب څخه راجګېږي خپل زوی ته غسل ورکوي، مګر زوی یې ساه ورکوي خو کلمه نشي ویلی. الله اکبر. نو زما ورونو او خویندو، د دې دنیا خوند او لذت د 5 دقیقو لپاره ده، خو عذاب یې ډېر سخته ده. نو کوشش وکړئ چې رب العالمین مه خفه کوئ، رب العالمین ته رجوع وکړئ. الله متعال فرمایي کوم بنده چې ماته 1 قدم نږدې کېږي زه ورته 10 قدمه نږدې کېږم. سبحان الله. راځئ چې رب العالمین ته رجوع وکړو، سر په سجده ووسو، 5 وخته لمونځ وکړو، اذکار وکړو، د چا په کار کې کار ونه لرو، چا پسې بد ونه وایو. نو هیله لرم چې په دغه ویډیو او په دغه قصې مو سر خلاص شوی او ویډیو رسول تر نورو مسلمانانو پورې صدقې جاریه ده. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.